بالادستی پاغه کې د قانون پاسداری کیږي، پاغه کې د رائے د اظهار ازادي وي او کنه دا یاغستان دی. دلته زمونږ دا پروګرام خو دلته کې دیو جوړ کړی و چې د پریس کلب مخې ته به کو. پریس کلب پریس وي د دې دپاره چې د دې خلکو په زړه کې چې څه دي دیو چې څه وینا کول غواړي چې هغې ولیکي او حکومت ته وښیي، حاکم چې په اقتدار کې ناست دي هغه خبر شي او هغې که څه وایي چې هغه پکې ولیکي او د خلکو ته راشي چې د خلکو احساسات څه دي، د هغې متعلق د هغې رایې څه ده. نو هغه خو موږ ته پته ولګېده چې پریس کلب والا وی چې موږ خو تاسو په خپل ځای کې نه پرېږدو. مطلب دا چې ستاسو د رایې د اظهار اجازت خو نشته دلته کې. دلته موږ ته دا وینا کېږي چې زموږ دا ملک چې کوم دی نو دا ایټمي طاقت دی، بالکل دی. دلته موږ ته دا وینا کېږي چې زموږ دا فوج چې کوم دی نه په دنیا کې شپږم نمبر طاقتور فوج دی، بالکل به وي. دلته کې موږ ته دا وینا کېږي چې زموږ د انټیلیجنس ایجنسي چې کوم ده هغه د امریکې د انټیلیجنس ایجنسۍ نه ښه ده، د هغې مقابله کوي. نو که دا هر صحیح نو بیا موږ په دې حیران یو چې په رڼا ورځ کې خلک ورک شي، د بازار د مزد د سړی اوچت شي. زمونږ اسد خان زمونږ د بلوچستان ویان په بلوچستان په کوټه د هغې دارالخلافه ده د هغې نه اوچت شو، تر اوسه پورې پته نه لګي. دلته دا څومره کسان چې دلته کې ناست دي او تاسو وایئ هغه کسان ورک شوي دي او د هغې پته نه لګي. نو موږ دا تپوس په حق په جانبه نه یو چېرې دا ایجنسیانې زموږ دونه طاقتورې دي، دونه تکړه دي چې دیو د هر څیز دا کولی شي. نو چې دیو خامخا دا تپوس نه کوي او که نه دا تپوس دیو کولی شي نو موږ دپاره ولې نه کوي. موږ ورته دا خواست کوو تاسو سره دونه صلاحیت دی نو چې دا کم کسان دي نو دا په دې ملک یو قانون دی، په دې کې یو آیین دی، په دې آیین کې موږ ته دا اجازت راکړی شوی دی چې هر یو سړی چې کوم د دې ملک باشنده دی د هغه مساوي حقوق دي، دلته کې عدالتونه دي. نو که دې چا کار یې داسې کړی مجرمي د سزا لایقي نو عدالت ته پیش کوي، او که نه یې داسې نو څنګه چې دیو خبره وکړه بې ګناه نو راپرېږدی چې کور ته راشي. دا زمونږ په سوات کې هم داسې حالات دي، هلته کې هم خلک ډېر ماته راځي، ټول خبرې کوي. داسې کسان پکې دي چې دې کال د هغو ودونه شوي دي، ښځې ځوانان په کور کې ناستې دي، اوسه پورې هغې ته دا پته نه لګي چې دا کونډې شوې که نه دا خاوند انتظار به کوي. او موږ د حکومت ته دې صاحب اقتدار خلکو ته دې ټولو ته دا خواست کوو چې تاسو د دې څیز د خبر یئ نو دا خلک خبر کوي، دا ستاسو عوام دي، دا ټول چې کوم دي نه دې کې څوک غداران نشته، دا محب وطن خلک دي، د دې ملک دپاره خپله وینه ورکړې ده، د دې ملک دپاره جنګېدلي دي، د دې د سرحداتو چې کوم دی د دې حفاظت کړی دی. نو دا وینا خو ورته وکړي که چې دا سړی زموږ سره دی که یې ورسره نو د دې ملاقات وله ورکوي، اجازت وله ورکوي، که ګناه یې پرې نو عدالت ته پیش کوي، که نه یې نو راپرېږدی دغه ته. زمونږ د دې ملک حالات هم داسې دي څنګه چې دې ټولو خبره وکړه. زمونږ په پښتنو کې یوازې دلته په محمد ایجنسۍ کې نه، موږ د پښتنو له خدای پاک شکل و صورت ډېر ښه راکړی دی. موږ له مېلمستیا کې موږ څوک مقابله زموږ نشي کولی، په پت پاللو کې نشي کولی. د مالدارۍ ستاسو کیسې دغه دي، که په موږ کې کمزوري ده نو هغه دا ده چې موږ په اتفاق یو، موږ د خپل رور سره نه ځو، موږ خپل تربور چې د تر زوی هغه موږ خپل دشمن ګڼو. نو چې موږ خپل اولنی خاک پرې کوو نو دغه به څنګه دا کېږي چې موږ به یو قوم په حیثیت به څنګه دا کېږي. او که څو پورې موږ دا اتفاق نه کړی، موږ د اتحاد نه کړی نو موږ خبره به څوک نه اوري، زموږ په خبره کې به وزن نه وي. نو پکار دا ده چې موږ ټول راپاسو، ټول سره یو ځای شو. زه زیاتې خبرې نه کوم، ډېرې خبرې وشوې، نثار خان ډېر په تفصیل باندې خبرې وکړې، که خبرو باندې زه شروع شم څنګه چې دیو د وسایلو خبره وکړه، زموږ هم دغه خبره ده. باچا خان چې کوم دی پښتنو دغه ته رادا شوی و نو داسې نه چې باچا خان یو کمزوری سړی و، دغه پلار ډېر لوی خان و. په هغه وخت کې خپل مشر زوی چې کوم دی نو 4,000 روپۍ نن سبا د 4 اربو نه زیاتې دي. خپل مشر بچی لګلی و انګلینډ ته ډاکټر خان صاحب هلته پې سبق ویې، دا بل هم دغه شانتې لېږلی شو، هغه له هم دومره پیسې ورکولې. هغه ته حکومت چې کوم دی چې نور خلک یې په سپیانو کې اخیستو، هغې افسر اخیستی انګریزانو، خو هغه چې کوم حالت د پښتنو ولیدو هغه نوکري پرېښوده، انګلینډ ته تله پرېښودو او دلته کې راغی چې دا پښتانه چې دي که دیو تعلیم حاصل نه کړي، دیو په خپلو پښو ونه درېږي نو دیو به همدغه شان دی همیشه خوار وزاري. هغه ته ګورنري نه ده کړې، هغه ته څه وزارت نه دی میلاو شوی. دې پښتنو تاسو دپاره 13-15 کاله چې کوم دی خپل نیم ژوند دی په جیل کې تېر کړی دی. څه د څه دپاره چېرې دا پښتانه چې کوم دي چې دا د خپل حق دا کړي
او زمونږ حق څه دی موږ سره الله تعالی زیاتې نه دی کړی دا چې خلک مخکې چې وو دا باټر ټرین به ورته وي دغه چمبیار چې ماله به سپلای جوړولې ما به غنم ورکول چا سره چې په یو ماله به پای راکول زمیدار به غنم ورکول نو موږ له الله تعالی ځنګل راکړي دي موږ له الله تعالی غرونه راکړي دي موږ له الله تعالی معدنیات راکړي دي موږ له الله تعالی دلته کې اوبه راکړي دي پنجاب له چې کوم دي اوارز مکه ورکړي سند له اوارز مکه ورکړي دي په اوارز مکه کې هغه غنم کوي هغه پکې مالوش کوي هغه پکې غنې کوي حکومت ورته وایي چې ته پکې د استادي خو زما په علاقه چې خدای پاک مال سره کړی دي وای نه د استانه دي دام زم دي نو زما غم زما او ستا غم زما په دې باندې موږ دغه نه کو چې په دې دا کې تاسو نثار خان خبره وکړه چې دلته کې سونه ماربل پیدا کیږي دلته سونه نفرایټ پیدا کیږي دلته زموږ په علاقه زمرد پیدا کیږي زمونږ بچی چې کم دي دا ولې همیشه گاډي اغستی یا وګي خرڅي یا په پردي کور باندې څوکیداری صرف د دې خاطره چې پتا سو کې اتفاق نشته زستا سو نو ډېر وخت نه لم ډېر وخت شو په باندې په دې شهر دنه اجازه غواړم وای کګټه د هر چا ده او تاوان زمونږ کیږي په خوخه کې په زور وي په نورځان خلاصول غواړي چې ژوند د غلامۍ شي نو په روغ لاسو سکړي دا لاس ته پکې مات شي خو ګریوان خلاصول غواړي